په کابل کې د فحشا مرکزونه چرته دي او ښځې ولې دومره مجبوریږي چې دغه مرکزونو ته ځي او بدکاري پکې کوي؟ که مکمل تفصیل او د دغه ښځو خبرې اوریدل غواړئ او د دغه ځایونو په اړه معلومات اخیستل غواړئ نو همدلته در سره دا معلومات شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. کابل چې د افغانستان مرکز دی او دې کې شک نشته چې په مرکز یا پایتخت کې مالدار خلک اوسیږي، خو د دې هر څه سره سره داسې څه انکشافات هم شوي دي چې کابل کې څه خاص مخصوص ځایونو کې ښځې وجود خرڅولو ته مجبوریږي. دا خبره نوې نه ده او دا کارونه په هر ملک او هر ځای کې کیږي او دا ټوله غلطي د سړو وي چې په کومه ټولنه کې غریبانو ته د رحم په نظر نه کتل کیږي نو هغلته بیا داسې کارونه شروع کیږي. د دې باره کې د پښتو مختلفو ویب سایټونو هم معلومات شیر کړي دي چې کومو ځایونو کې دا کارونه کیږي. دغه هر څه در سره شریکوم، خو اول دا ویل غواړم که یو انسان په ځای د دې چې یو غریبې ښځې سره ناروا کار وکړي او بیا ورته پیسې ورکړي، که د دغه په ځای باندې د غریب لاسنیوه وکړي او خیرات، زکات او صدقه ورکړي نو دا یو ډېر ښه کار دی، ځکه چې د پښتنو او افغانانو اکثره داسې کونډې په کور پاتې دي چې هیڅوک یې هم د ګټې وټې نشته او د غریبۍ ژوند تیروي. داسې خلک د مجبورۍ نه دا کارونه شروع کوي ځکه چې د مستۍ نه هیڅوک هم داسې کارونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې که د یو چا د کور سرپرست او د کور مشر ژوندی وي نو یقینا چې هغوی به په عزت باندې ژوند تیرول خوښ کړي. تاسو ته دا وایم چې داسې کار ته بالکل زړه مخه کوئ، بلکې د غریبانو لاسنیوه وکړئ او د غریبانو مددگار شئ نو داسې فحاشي به په ټولنه کې خپله کمه شي. که دا ویډیو او دا پیغام ستاسو خوښ شوی وي نو زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ. دا معلومات هم دومره خپل نظر را سره هم شریک کړئ. ډیره مننه.